पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 अवामी वजीर आजम इमरान खान ته یو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مور کړ دی خپل کې ډیره زیاته مینه ده اختلاف خدار چا راځي کنه دا اوس تاو کته د اختلاف لغون دي د نظری لکه عمران خان نظری چې کوم اختلاف نه غي اختلاف یو خپل کې جی بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو په دې ټایم مونږه موجود یو ثوابي احتجاجي درنا کې په دې ټایم ما سره د ثوابي اغا دي چې کوم د عمران خان صاحب سره مینا کوي او سپیشلی د حقیقي ازادي ټایګرز دي دا دوی دا غواړي دا پیغام لري چې عمران خان صاحب له ازادي پکار ده سمل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول والله اول خو الله پاک ډېر شکرګزار یم چې الله پاک کوم دینه مونږ ته یو همت او طاقت راکو چې دا د الله پاک کوم ډېر ډېر فضل چې یو انسان د ښه کار لپاره یو ښه کار لپاره په ژوند کې کوم مخکې شو غو یو کار خدای پاک اخلي عمران خان څنګه چې الله پاک یو عظیم ملک د لپاره یو عظیم لیډر کار ته اخلي نو قرباني خو خامخا وی ځکه چې قربانونه پس کوم دینو ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم الله پاک کوم نه بدل چې څوک د خپل بدلولو کوشش نه کوي مطلب دا چې خدای پاک ماته دې سره لا شت لګیدل چې مطلب خپل کوشش کوي اوس په خپل کوشش یو سره نه کوي تبدیلی نو دا از پښتون یو تاریخ لري او ډېر دروند تاریخ لري مونږه د خپل مشرانو نه د غوي د غیرت د غوي د بهادرۍ د غوي د وفاداری کیسې اوریدلې دي تر ته وای لګ ډېر ګیلټي نه فیل کې چې عمران خان ستاسو د خیبر پښتونخوا د لپاره ډېر څه کړی دي تا د خیبر پښتونخوا د لپاره د عمران خان د لپاره څه وکړې شو مونږ عمران خان د لپاره نه صرف عمران خان چا د لپاره کوي مونږ د لپاره کوي عمران خان سره ګورې مونږ نه ولاړ عمران خان مونږ سره ولاړ دی پاکستان سره ولاړ دی غون پاکستان مې د خپل ماشومانو بزرګانو او بت امت مسلمانانو لپاره ولاړ دی ټول دنیا مسلمانانو ملکونو لیډر نشته د مسلمانانو نو خدای پاک یو لیډر پیدا کړی د پیغمبر اسلام په 15 مارچ باندې چې اسلام فوبیا خلاف کوم نو دا یو ورځ چې منځلې و انو دا یو تاریخي چې کوم نو قدم غي او اي سي کانفرنس مطلب مسلسل لغه ارس کې دا چې کوم نو اسلامي نظر دا وګوره دا خبره وګوره نو مطلب دا چې دا زمونږ د ملک او قوم لپاره دا مونږ چې کوم دغه کوو دا افورت کوو نو دا خو اسم نه دی زه دا وایم ستاره درنې مقصد څه دی دلته کې چې درنا دا احتجاج دا کامیابی دا د ثوابي د خیبر پښتونخوا د پاکستان او د عمران خان کامیابی ده د دې درنې د لپاره څه کوي او د دې درنې بینیفټس پسنګ حاصلوي دا درهایا مطلب درنه دا یو پوینټ ایجنډا باندې دا د دې نو څه مقصد نشته بس د دې لپاره کوم نو د رهایی د مطلب د دې رهایی د خان عمران خان رهایی بی ګناه کیسونو کې کوم نو دغه شی د ورشوي د بی ګناه جیلونه نو دا لکه مطلب هغه د لپاره مون خپل جمهوریت آئینی قانوني رول اف لا مطابق د مطلب عمران خان عدالتونه فیس کوي ارسه فیس کوي الته پارلماني جنگ هم کوي پارلیمنت کې خبره کیږي په عوامو کې مطلب شعور د احتجاج او کوم نو په سملا کې بل د مادرت سره د ثوابي په درنه باندې خو عمران خان صاحب نه ازاديږي دا تاسو یې اویرنس کریټ کوي افټر دیٹ د دې نه پس به تاسو اسلام آباد ته احتجاج لا اسلام آباد ته ځي کنه دا درنه بدلته کوي او دلته کې به تاسو احتجاج کوي په دې درنه خو خان صاحب نه ازاديږي ولې بنه ان شاء الله نه کی دا خو داسې پوزیشن نه ده دا خو مطلب دا خو یو دا یو آغاز یو پیغام ار یو سٹارټ پوزیشن چینو او بل در کې پی کې به ان شاء الله لیډ کیږي به دلته به کوم ټول راز الله میک شور کوي چونکه سبب گیټ وی دا د پنجاب گیټ وی دا نو موږ زیات مطلب زموږ د قربا په حیثیت باندې موږ دا مطلب د ذمہ داری خپل واغښتا او دلته کوم نو چونکه زموږ په صوابه انټرچینج باندې موږ د دې ځکه انتخاب د ټولو لکه مشرانو په دې کې مشاورت شوه دی چې لکه دا دلته کې هلک بل دا خود نه دا چې پیغمبر د یوسف علی السلام چې کوم نو خرصول نو یو بوډا به سره یو مالي شو یو دغه چې تاسو کو دا په دې دغه جنگي بچیان جنگيږي نو دا به څنګه مې یوسف به څنګه والي هغه ولې زما خپل یو حصہ زه په دې کې ورچوم خپل عوام په دې کې خپل کوشش کوم خپل یو حصہ ورچوم غریب سره خپل په سیکل باندې موټرسایکل نو د ثوابي عوامو ته خدا پیغام دی چې دې درنه کې شرکت وکړي دا مل مستیا کوي تاسو له درنې والا کنه نه کوي هغه پښتونولي به مخ کې ډیر وکنه زم ماشوم په مردان کې پیدا شوم نو موږ به چې سوچا به تاسو کو نو زموږ مشرانو به د غر سر ته رسولو نو هغه پښتونولي لګه کما شوی د کناک کا شان دي نه مینه خوشته او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مور کړ دی خپل کې ډیره زیاته مینه ده اختلاف خدار چا راځي کنه دا اوس تاو کته د اختلاف لغون دي د نظری لکه عمران خان نظری چې کوم اختلاف نه غي اختلاف یو خپل کې ورولي پوښ نو هغه چرنه هغه د تاسو کته د چې ورولي سره یا ختم شو زبردست شو دا ته وایي چې تاسو نه زیات تکړه توپ چې چاو کو هغه زمونږ د کار یا شیمیل کو تاسو به بیگانه واقعیا اوریدلې دي ته څنګه ګورې دي دا راته وایي نو
دغه وبادا جی اوس دا سو ته وی هغه معلومات لري کنه او جی بالکل ختم نتایج دا راځي لګ وقتن په وقتن او دام جی دې دا پیغام د پاکستان تحریک انصاف ورکر سره کم لیډرشپ سره د کم ظلم کړی ان شاء الله دې سره هم دغه سکیږي پوښي او موږ به دعا کوو چې دا کم مخلوقات چې کم دی که شي میل لیک ارس دی کوم د ادر چې پاکستان تحریک انصاف کم ورکر دی یا مثال کے طور پر چې کم دغه سره دی تعلق ساتي او دا کوي نو ان شاء الله دې لپاره موږ دعا کوو درته وای د تاسو درته وای سیلونم کمزوري دي دا څه وجه ده او سیلونم کمزوري دي تاسو ډېری خېخې ناری لګولې اوسم زه ما ته جذبات مړه مخکاره نه جذبات مړه ځکه نه دي چې لکه مسلسل که تاسو راغنو موږ د راسي کوم سار راسي چې سار منظور مال پاتې مسلسل مطلب خلکو سره انټریکشن دی نو بالکل چې عمران خان صاحب ته په جیل کې محسوس شي چې زما یو ورکر چې دی هغه ناری وخی او زما د ازادۍ لپاره ولاړ یو ناره لکه ټول راکې خصي ما الګ ټول ناره کې دی ولا دلته چې کوم نو ټول یو ناره دغه راکې نعرہ تکبیر الله اکبر نعرہ تکبیر الله اکبر پاکستان जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 पाकिस्तान का वफादार कैदी पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 कैदी नंबर पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 पाकिस्तान का वफादार कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 अवामी वजीर आजम इमरान खान हकीकी वजीर आजम इमरान खान दिलों का वजीर आजम इमरान खान माओ का वजीर आजम इमरान खान बहनों का वजीर आजम इमरान खान बच्चों का वजीर आजम इमरान खान बुजुर्गों का वजीर आजम इमरान खान मेरा वजीर आजम इमरान खान तेरा वजीर आजम उम्मत मुस्लिमा का वजीर आजम इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद جی ګراني عزتمندو دا تاسو وکتل دا د خیبر پښتونخوا د صوابۍ انټرچینج د احتجاج درنه چې دا جی دا تاسو دا جذبه وکړه ډاکټر فضل الهی صاحب او ډاکټر فضل الهی صاحب زموږ ډیر زور ملګری دي سو وخت کې د 2014 درنه چې وا نو پاغي کې هم د دوی سره زما شرکت او هغه وخت کې به مونږ د افغان ټي وي سره کار کولو از اینکر خو بهر حال دا د عمران خان صاحب هغه شعور دی چې ګډ په ګډ خور دی او ماشوم غټ وړوکی بزرگ مور خور ته دا پیغام رسیدلې دی چې عمران خان په حق دی عمران خان په سچ دی او د دې ریزن هم دا دی چې د عمران خان صاحب د پاره هر یو کس والنټیر راوته دی نو موږ دعاګانې کوو چې الله تعالی دې دوی له کامیابی ورکړي فرحات خان له اجازه راکړي د الله په امان